أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم سورة بقرہ شپگشتم ویشتم آیات دے دوارو آیاتنو نازل دل په حقیقت کې د کفارو د طرفنا دا قرآن مجید په حقانیت باندې د یو اعتراض او د یو سوال جواب دی. د آیاتونو نه مخکې دا ټولې دنیا کافرانو ته تر قیامت پورې پیدا کیدونکې کافرانو ته کم چې د قرآن نه منکر دي هغې ته یو چیلنج الله ورکړی دی، یو اعلان یې ورته کړی دی که چېرې تاسو د دې قرآن مجید په باره کې پس شک شبه کې مبتلا یې نو د دې قرآن مجید د یو ورکوټي صورت په مثال تاسو هم یو صورت پیش کړئ. نو د دې چیلنج د جواب ورکولو نه دا ټول خلک عاجز شول او د قرآن مجید په مقابله کې دوی د خپل ځانه داسې یو کلام پیش نکړی شو چې هغه د فصاحت او بلاغت او د حقانیت او صداقت او د ښکلي ترتیب او د را روانې زمانې غیب و خبر ورکولو کې د قرآن مجید مقابله وکړي شي. نو دوی په قرآن مجید باندې دا اعتراض وکړ چې دا قرآن مجید د الله د طرف نه دی، د الله کلام نه دی، ځکه چې په دې کې د ډېرو وړو وړو او معمولی څیزونو بیان شوی دی. لکه سورة عنکبوت کې اللہ تعالیٰ د مشرکانو د باطلو معبودانو د عبادت کولو مثال داسې ورکړی دی چې فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال دا اغی خلقو چنی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور معبودان دا عبادت دا پارا مثال دا دی کمثل العنکبوت پشانتے دا جولاگی دی اتخذت بیتر چکوری جوڑ کا جالے جوڑ کرلا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ بے شک پټولو کورونو کې کمزورې کور د جولاګي دی لو کانوا یعلمون کچری دوی پوی دی نو دې ده کې د جولاګي مثال راغی وی دا کم خلق چې د الله نه غیر د بل چا عبادت کوي نو د دې کس مثال د جولاګي په شان دی چې کور یې جوړ کړو نو جولاګي چې کور جوړ کی او دې په خپل کور کې او د هوا تیز چپراشي نو جولاګي سره د کور یوسي نو کم خلق چې د غیر الله عبادت کوي دی او د غیر الله د معبود دواړه داسې کمزوري لکه جولاګي او د جولاګي کور د الله د عذاب نه بچ کېدی نشي د جولاګي مثال راغی سورۃ حج کې الله فرمایي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے ټول خلقو یو مثال بیان شوی دی غوږ ورته کېږدئ ان الذين تدعون من دون الله بے شک اغا معبودان باطل چې تاسو د الله نه غیر را بل او عبادتونه ورله کوي لن يخلقوا ذبابا دوی بالکل یوم مچ هم پیدا کولی نشي لن يخلقوا هرگز پیدا کولی نشي ذبابا یوم مچ ولو اجتمعوا له اگر کدا ټول معبودان باطل راجب شنو یو مچ به پیدا نکی او پیدا کول خو لویه خبره ده وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کچر مچ د دې خدایانو نه څه شی واخلي د دې خدایانو مخې ته څه پراته دي او یو مچ ته ناغشیز اخلي لا يستنقذوه منه نو دا خدایان د دې مچ نه د غشیز بچ کولی نشي ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غوستن کے یعنی عبادت کون کے کافر والمطلوب او اغا سوک چی غستل تنکیگی چی اغا باطل خدایان دی باطل خدایان هم کمزوری دا کافران هم کمزوری دی نو دیده که مثال دا مچ ورکر نو دا جولاگی یا دا مچ دا مثالون چی ورکلی شو نو دا کافران اعتراض کی اللہ یو لوی ذات تی نو دا سر نخواهی چی دا دی بیان اوکی زکه چې دا ذلیل او حقیر سیزونه دي د مچ او د ماشي بیان ولا مناسب نه دي دا الله د ذات سره مناسب نه دي زکه چې اولوی ذات د داسې سیزونو په نوم اغشتو باندې شرمېږي او د داسې سیزونو د نوم اغشتو نه ځان بچ کوي نو دا د خدای کلام نه دی نو د دې اعتراض جواب الله پاک پدې دوه آیاتونو کې دا څوک چې پدې کې هیڅ د شرم خبره نشته چې الله پاک د ماشي یا د دینم پورتا پس پکوالی کی یا پغټوالی کی مچ ماشي یا د دینه پورتا مثال بیان کی ځکه چې د مثال نه مقصد خدا هغه سیز وضاحت وی چې د کوم سیز مثال بیانېږي نو هغه وضاحت که په وړو کې معمولی سیز سره کېږي او که په لوی سیز سره کېږي خو چې د مثال او د ممثل له چې د کوم سیز مثال ورکېږي د هغوی یو بل سره مطابقت او برابروالي وي مناسبت وي نو د کوم سیز مثال چې بیانېږي که هغه حقیر او وړوکي سیز وي نو پکار ده چې د هغې مثال هم په حقیر او وړوکي سیز باندې وکړی شي او که هغه سیز لوی او عظیم وي نو مثال یې په لوی سیز ورکول مناسب دي او که داسې ونه شي نو بیا به دا مثال ورکول غیر مناسب وي بې طریقې به ګڼلی شي او په مثال ورکولو کې د مثال او د مثال ورکوونکي په منځ کې موافقت ضروري نه دی مثال ورکوونکي الله دی
نو الله پاک که هر څومره لوی ذات دی خو چې د کوم سیز مثال ورکوي نو د هغه په مناسبت سره د یو حقیر نه حقیر او سپک نه سپک سیز مثال پیش کولو کې هیڅ عیب او قباحت او بدی نشته. نو د کفارو دا خدایان دا باطل خدایان انتهایی حقیر او سپکو، د عظیم الشان خدای په مقابله کې، نو لہذا د دوی د عبادت مثالونه هم سپکو سیزونو سره ورکول عین فصاحت او بلاغت دی، او د کلام د ادا کولو بهترینه طریقه ده، او د دې خلاف چې څوک څه کوي دا بې وقفتیا ده. او دې سره الله پاک د دې قسمه مثالونو یو حکمت دا هم بیان کړ چې د داسې مثالونو بیانولو نه مقصد د خلقو یو امتحان اغشتل هم دی. نو کم خلق چې مؤمنان وي هغوی چې دا قسمه مثالونه ووري نو هغوی د دې د حقانیت او د صداقت اعتراف وکي، اقرار وکي، او په دې باندې د پوره اطمینان اظهار وکي. دا د الله د طرف د حق مثالونه دي. او کم چې کافر او منکر دي نو هغوی د دې قسمه مثالونو اورېدو په وخت کې نکته چینی شروع کی، وی د دې مثال راوړو څه مطلب و، دې څه دپاره راوړل، نو دا اعتراضونه کوي. مقصد د خدای پاک په دې مثالونو باندې د عدم اطمینان اظهار وي، نو دا د دوی د گمراهۍ سبب وګرځېده. ان الله لا یستحیی، بیشک اللہ پاک حیا نہ کئی نہ شرمیگی، یستحی نہ دے اصل او مادہ حیا دا. حیا ست وی حیا اغی سیز طویلی شی چې د یو عیب او د یو مضموم سیز د نسبت د یری د وجنا په یو انسان کې تغییر او بدلون راولي. مثال په طور یو نوجوان دی اسه پټ په سیګریټ راوړی دی او دې سیګریټ سکی او ناگانا پلار را مخامخ شو یا استاد را مخامخ شو، فوراً د مخواړه او سیګریټ یې ښکته وغورځو، خپې پې کېښوده ولاړ دی، سیګریټ یې پټ کړ پرې یې ایښوده. نو دې د دې پلار نه یا د استاد نه حیا کوي، نو د دې وجې ده دا سیګریټ ترک کړ پرې یې ایښوده. یو ځای کې یو ګلکار نغه کار کو او سیګریټ یې ځان ته ډک او تیلې یې ورته و دقه وخت کې زه عالم. نو چې د لرې نه څنګه زه ولیدلم نو فوراً هغه سیګریټ یې کېښوده او د مسالې ټاټکي یې پې د پاسه واړو، مام مخ واړو چې مام نه لیدلې. نو د ګور حیا کوله، د حیا د وجې نه هغه ښې خواري پې کړې وه سیګریټ یې داسې غیب که چې تر قیامته بیا څوک ونه ویني، بنیاد کې ګیر شو. چې بنیاد آبادي کله روانېږي نو بیا ګورې نو سیګریټ به خورې شوي، چا ته به هم پته ونه لګي چې دا چا دلته غورځولو، غیب شو. خدای د ټول خلک حیاناک کړي، حیادار خلک ښه وي، د خدای هم خوښي. نو د حیا سره لازم ترک دی. نو الله پاک د چانه حیا نه کوي، دا نسبت چې الله ته وشي نو الله خو د دې قسمه صفت نه پاک دی او منزه دی. الله باندې تغییر او تبدیل او انقباض د نفس نه راځي، دې نه پاک دی. الله د چا نه یریږي نه. نو د حیا نسبت چې الله پاک ته وشي
نو مراد بتنا ترک او پریخودل وی نو معنی دا شو ان الله لا یستحیی بیشک اللہ پاک نہ پریگدی لا یترک المثل دا مثال بیانول نہ پریگدی دا چا دا وجنا مثال بیانول نہ پریگدی یعنی دا حیا او دا شرم دا وجنا کہ انسانان او مخلوق دیر حق او مناسب خبری پریگدی نو بے شک چی پریگدی بے زکا چی مخلوق دے خوف او یرا پیراتلی شی او دا یو خراب چیز نا دا یو خراب چیز زانتا دا نسبت نا اڑخم کئی سنڈم کئی کوشش کئی دا سی نسبتنو نزان ساتی دا دے وجنا دیر کرتے دیر حق او ثابت شو حقیقت مثالنا بیانولنا مخلوق اڑخ کئی خو اللہ یو دا سی ذات تے چی اغا باندے حس خوف دباو تغییر تبدیل نرازی دا دے خوف او دا یری دا وجنا چی سوک بماتا دا عیب نسبتو کی نا اللہ دا حق مثالنا بیانول نپریگ دی ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ پاک نپریگ دی این اضرب مثلا چی مثال بیان کی یو مثال دا مثالنا مثلا ما یو مثال دا مثالنا بعوضتا فما فوقها ماشی یا دا ماشی نپورتا پا حقارت کے یا پا جسم کے زیاد حقیر وی یا زیاد سپک وی یا غٹ وی یا ورکوٹی فاما الذین آمنوا پس ہر چی اغا خلق دی چی ایمان روڑے دے فیعلمون انه الحق پس اغوی پویگی چی دا مثال حق دے من ربهم دا دوی دا رب دا طرفنا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا او ہر چی اغا خلق دی چی کافران نی فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا فیقولون انو کافران وائی ماذا اراد اللہ بهذا مثلا صدا ارادہ دا اللہ پاک بدے مثال روڑلو دے دا صدا پار روڑ دا دے سفیدہ نا اللہ پاکی یو پیدا بیانی چی پدے امتحان کو ما اللہ فرمائی یضل به کثیرا گمراہ کئی اللہ پاک پدے بانے کثیرا دیر کسان ویہدی به کثیرا او ہدایت کئی پدے بانے دیر ہوتا وما یضل به الا الفاسقین نہ گمراہ کئی پدے مثالوں باندے مگر فاسقان لرا پدے مثال فاسقان گمراہان گمراہ کی دے و حکمت بیان کر جدا سے مثال روڑلو سرا دا خلق و امتحان مقصد وی نو کم چی اخیار خلق دی داغی دا پاردان مثال دا ہدایت سامان پیدا کر اور چکم بے پروائی کئی ناغی دا پار دا نور گمراہ سبب شو یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا دیر خلق تپ ہدایت کی گی اور دیر تپ گمراہی منن کے خلق عمل کون کی خلق دا اغوی دا پار دا مثال لوڑل ذریعہ دا ہدایت تا انکار کون کی خلق مخالفت کون کی خلق دا اغوی دا پار ذریعہ دا گمراہ دا وما يضل به الا الفاسقین اللہ نہ گمراہ کئی پدے بانے مگر فاسقان لرا فاسقین دا فاسق جمع دا او فاسق دا لفظ دا فسق نلے او دا فسق معنی خروج عن طاعت اللہ دا اللہ دا طاعت و تابدارین وطل
اوس کامل فسق کامل فاسق دا څوک دی؟ کامل فاسق دا کافر. مکمل نافرمانی چې څوک کوي ا کافر، نو کافر کامل او مکمل فاسق دی. او ناقص او کمزور فاسق دا گناہگار مسلمان ته وایي. نو لفظ د فاسق د کافر د پاره ویلی شي او د گناہگار مسلمان د پاره ویلی شي. کم بندہ چې گناہ کبیره کوي او توبه ته نو باسي، یا ورکوټي گناهونه کوي خو همیشه کوي پریدي نه، عادت یې جوړ شي، نو فقها دته فاسق وایي. یو مسلمان دی خو غټه گناه کوي، گناه کبیره، او یا وړه گناه کوي خو همیشه کوي، نو دا فقهاو په اصطلاح کې فاسق وته وایي. او کم بنده چې د فسق کار او د گناه کار ښکارا په جرأت سره کوي، نو دې ته فاجر وایي. دواړه ګناهګار دي، فاسق فاجر. نو فاسق چې گناه کبیره کوي توبه نو باسي، گناه صغیره کوي اصرار او همیشه والی پکې عادت یې جوړ شو، فقها دې کس ته فاسق وایي. او کم چې ښکاره په جرأت مندۍ سره د ګناه کار کوي هغه ته فاجر وایي. نو معنی د آیات دا شو چې د قرآن دې مثالونو سره ډېرو خلکو ته هدایت ملاویږي او د ډېرو په برخه گمراهي راځي. خو گمراهي د هغه چا حصه ده چې فاسق وي، د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتونکی وي، او چې په چا کې د الله یره وي نو هغه دپاره سامان د هدایت دی. وما يضل به الا الفاسقين، نہ گمراہ کئی پدے بانے مگر فاسقان لرا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاسقان سوق لنداغی تعریف اللہ شروع کو پیجن گلو ادھر تخی. الذين ينقضون عهد الله، فاسقان اغا خلق دی ينقضون چماتی عهد الله دا اللہ وعدے من بعد میثاقه، رستو دا مضبوط ولو دا دی وعدونا. عهد اغا صورت دا معاملے چې پاغې کې د دواړو طرفونه وعده وشي، دوه کسان دی یو بل سره دواړو طرفونه وعده وشي. او میثاق داسې معاهدې ته ویلی شي چې هغې کې قسم راشي، په قسم مضبوطوالی راشي. په دې آیات کې د مضمون نور تشریح ده او د منکرین قرآن بد انجام ذکر کی. د قرآن په دې مثالونو باندې چې کومو مشرکانو اعتراض کو نو صرف هغه خلق گمراه کیږي چې طاعت تر فرمان بردارۍ نه وتلي سرکشي کوي. وجه دوه دي. اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر اور عرفات پا دے میدان کے ادرو، اور آدم علیہ السلام دا شانا دا قیامت در دے پور چے سمر انسانان پیدا کی دا ٹولے را پیدا کی، نیکان و بدان ٹولے را پیدا کی. عرفات میدان کے ادرول، عقل فکر ولورک، جسم او روح دواړه برابر کړل، او دا غې نه پس د خپل قدرت دلایل ورته وښول
او په شریکه د ټولو نه تپوس کو الست بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم زه ستاسو پروردگار نیم نو دوی ټولو ورته بلا ولې نه ته زموږ پروردگار یې اقرار دی خلکو چې ته زموږ پروردگار یې ته زموږ رب یې دې سره لازمه ده چې چاته د پروردگار ووایي نو ته به یې طاعت تابعداري کې یو ذره بر کمې به نه کوې نو دې خلکو دا وعده وکړه چې ربه موږ به ستا حکمونه منو دې ته عهد ازلی د انسان او د الله ترمنځ ویلی شي د انسان او د الله په منځ کې یو مضبوطه وعده وشوله الله ته زموږ رب یې موږ به ستا عبادت کوو ستا حکمونه به منو مخالف به نه چلېږي اوس چې دنیا ته انسان راغی نو ده نه دا خپله وعده ایره ده چې ما الله سره وعده کړې ده نو الله پاک پیغمبران راولېږل آسماني کتابونه یې راولېږل او د دغه عهد او د دې وعدې تجدید یې وکړه او یاد دهاني وکړه بنده تا ګورې الله سره وعده کړې ده اوس په دغه وعده دې عمل وکړه نو چا چې دغه معاهده ماته کړله الله سره وعده کړه هغه وعده یې ماته کړله دنه څه توقع کیدی شي چې دی به د پیغمبر خبر ومني یا به آسماني کتاب نه فایده واخلي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا فاسقان هغه خلک دي چې ماتوي وعده د الله رستو د مضبوط والی نه الله سره وعده کړې ده الله ته مې رب او زه به ستا حکمونه منم اوس یې نه مني دویمه وجه دا ده وی دې خلکو هغه تمام تعلقات کټ کړل چې د کم تعلق جوړولو الله حکم ورکړ د کم تعلقات جوړولو الله حکم ورکړو نو دې فاسقانو هغه تعلقات کټ کړل په دغه تعلقاتو کې هغه تعلق هم داخل دی چې د بنده او د الله ترمنځ دی بنده الله سره وعده کړی الله ته مې ربې زه د بنده یم ستا به حکمي زما به پې عملي نو د دغه تعلق د خدای سره کټ کړ خدای ته چې ته توبه نه وباسي چې ته معافي نه غواړي په دې کې هغه تعلق هم شته داخل دی په دې کې چې د انسان د خپل مور پلار سره دی او د نورو رشتہ دارو سره دی نو دې دا صله رحمه خیال نه ساتي الله حکم کړی دی چې د مور پلار قدر عزت کوه مور پلار ته وي په بچو خیال ساته ښځې ته وي د خاوند خیال ساته خاوند ته وي د ښځې خیال ساته د رورولۍ خورولۍ خیال ساته د عزیز ولۍ خیال ساته دغه تعلق دی ګاونډي ته وایي د ګاونډي خیال ساته تعلق ساته د عامو انسانانو یو بل سره تعلقات دي په یو بل حقوق دي نو د دې تمامو تعلقاتو پوره حق ادا کول دې ته اسلام وي او دې ته شریعت وي اوس په دې کې چې کومه کوتاهي راځي د دې کوتاهۍ نه په ځمکه کې فساد جوړېږي الله فرمایي ویفسدون فی الارض دی فساد کوي په ځمکه کې الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه فاسقان غری ینقضون عهد الله چې دوی ماتي وعده د الله من بعد میثاقه رسل د مضبوطولو د وعدونه ويقطعون ما امر الله به دوی کټ کوي ما هغه تعلق امر الله به چې الله حکم کړی دی پاغي باندې ایو سوله چې وصل د کړی شي او ځای د کړی شي چې له رحمي دی وکړي شي د شیطان په لمسون باندې رشتے کټ کیږي بعض بنده د یو رشتہ دار نه خپشي
وی مخ میں دے کفن کی نگوری مخ بے پا کفن کی نگورم دے دا صل رحمے لحاظ نساتی دا بندہ با اللہ دا خپل رحمت نہ جدا کی دا سی ولی وے کہ فلانے رشتہ دار میں دے مخ نگوری و مخ بے نگورم ستا او دا ترمنز خو اللہ رشتہ داری یو نسبت جوڑ کرے دے اگر نسبت ولی کٹ کے گناہگارے کے پدے دا سی وصیتو نمکوا دام بچو تا موایا کہ فلانی رشتہ دار ما سر دمرا بد کری دی کلی ولس با سر تر قیامت نکوے منتخو آخرت تلال خو بچو تا موے چه تر قیامت صل رحمی مکوا نا پا دے خبر با گناہگار دا موایا دا خز و دا خاون ترمنز یو تعلق دے پا نکاح شرعی دے قبول کرے دا نکاح شرعی سرا اوز بات دا دے خز حق ادا کے دا خز بستا حق ادا کی دوالو طرف تا ظلم دی نوی نو کل سڑے ظالم شی خز و شری وینے خز کوما او نے پریدم او چه سنگ غاخون سپین دی دا سے بے سرم سپین شو دقا سے بزوڑن دی دا ظلم دی کہ کور جوڑے خو جوڑ کا وسرا کہ کور نہ جوڑے نو طلاق ورکا کن نو نے خزا کئیو نے پریدی نو دا سڑی دا طرف نہ ظلم شو کل دا خزی دا طرف نہ پخاون زیادی شی نو دا خزی و دا خاون ترمندم یو تعلق دا شریعت جوڑ شوی دی دا تعلق با اسی بیسا نکٹ کے ظلم بنکے دا دے حیواناتم تاثر یو تعلق رے دا دے زناورو پکور کی دی پیشو ساتلے دا دی پیشو لبا اوبو ورکے خوراک با ورکے کنی مرے کے و تپڑی ماچا و پریدہ چی گرزی زن لبا سا پیدا کی تو بنی اسرائیل کی او زنانوا کور کے پیشو یا پکوٹا کے تڑلے وا اور بند کو چا تلاڑا سورد پس چرالا چوے کتا پیشو مڑا شوی وا ولی مڑا شوا کہ کولوی پریخوا با گردے دا زان لبی سے چل کرو کنا اخکار بے کرو نو دی تڑلی وا نو چا تتلے نشلا دلو کی مڑا شوا دا خد پہ اللہ دوزخ تو لے گا کور کے ساروی ساتے غوا میخا گڑا چیلے چرگان دا تا ساتلی دا دی سر رمی و تعلق ری پدے با رحم کے خوراک سکات بور کے نو کار تے زیاد خوارے حفاظت تے نکے خدمت تے نکے پیغمبر علیہ السلام تے یو اوخ مخ تراغ و غڑانگے اوخ ازولا او فریاد اوکو اوز دا اوخ پا خبر زوت سپیگو وہ پیغمبر علیہ السلام اللہ پوئے کہ دا اوخ سوئی وی دا اوخ دا چا دے مالک راولے مالک راغ وی دا اوخ ما تا فریاد کئی دے راتو چی مالک رابانے کار زیاد کی خوراک نہ را کئی دل خوراک دیر کو کار پہ کم کا دا مو چی بس ساروی دے غشتے دا خود ما ساروی دی نو دا ہر یو سیز اللہ یو نسبت تاثر جوڑ کرے دے دا نسبت مکٹ کوا دا مور پلار پخپل دے خیال ساتا دا بچو پخپل دے خیال ساتا دا خزے و دا خاون پخپل دے خیال ساتا دا نور رشتہ دار و دا گواندیانو خپل دے بانے خیال ساتا دا ہر چا مناسب حال خیال ساتا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ دوی کٹکئی یقطعون قطعکی و کٹکئی ما حق تعلق امر اللہ به چی اللہ امر کردے پاغی بانے ایوس والا چی یوزے دکریشی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ دی فساد کئی پزمک کے تعلق کٹکے نو فساد بجوڑی اولئک هم الخاسرون دا کسان خسارے والا دی تاوان والا دی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا سرنگ کفر کوے تاسو باللہ پا اللہ پاک باندے وکنتم امواتا حال دار چی تاسو مڑوینو فا احیاکم پس اللہ جندک للے
ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بجمدی کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا بده الله ته واپس کولی شي. مخکې آیاتونو کې دا الله تعالی وجود، دا الله تعالی یووالی او د پیغمبر علیہ السلام رسالت باندې دلائل پیش کړی شو، او د منکرین او د مخالفینو د باطل خیالات رد وشو. نو دی آیات کې واپسې د الله احسانات او انعامات ذکر کیږي او بیا په اظهار د تعجب دی، بنده دا دومره عظیم نعمتونه مې درکړل، نو دا ته څنګه انسانې چې ته زما احسانات نه منې؟ د احساناتو باوجود کفر کے مبتلا انکار کے کہ پدے دلائلو کے سوچ و فکر نشکولے، نو کم از کم دا محسن احسان خو امنا اللہ دربان احسان کرے، نو دا احسان کو ان کے احسان خو امنا، داغت تعظیم کا طاعت کا. رنبی آیات کے مخصوص نعمتوں نے ذکر کی، ہر انسان دا پیدائش نمخ کی دے دا بے جان ذراتو پا شکل کیو وہ رزمکا مڑا دا دے ازمکے نا غلی را پیدا شوی، قسم قسم خوراکونا را پیدا شوی دے ازمکے نا دغا خوراکونا دغه غلی د انسان بدن ته ورسېدلی، نو د انسان په بدن کې د دغه خوراکونو نه د هضمېدو نه پس وینه جوړه شوه، د وینې نه پس نطفه تیاره شوه، او د دغه نطفې نه بیا انسان جوړ شو. نو دا انسان د دې ځمکه کې د خورو ورو ذراتو کې نو پیدایش نه مخکې پدے ټول جہان کے پخورو ورو ذراتو کیو اللہ دغه ذرات را جمع کرل یو خشته انسان ته جوړ ک او روح پکې واچو. دا یو مخصوص نعمت اللہ ذکر کر. دویم آیات کے د عام نعمتونو ذکر دی چې انسان او تمام مخلوقات ته پیدا اخلي، د انسان د زندگی او د بقا لپاره ضروری دی. هغه دا چې اول الله ځمکه پیدا کړله او بیا اسمانونه پیدا کړل، او د اسمان نه بارانونه راځي او د ځمکه په هغې باندې لمده شي او زرغونه پکې کېږي. دغه زرغونه تاسو خورئ، تاسو پې جمدي پاتې وئ. کیف تکفرون بالله، دا سرنګ تاسو کفر کوئ په الله پاک باندې. دے خلقو فظاہر دا اللہ دا وجود نے انکار خو نہ کرے، لیکن زی پدے اللہ قرآن کے فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کدے کافر نہ تپوسو کہ چا اسمانو نوزمہ کا چا پیدا کری، ندوی بدتوئی چا اللہ پیدا کری دی. مشرکان خو اللہ منی، خوچ رسول اللہ نہ منی نو اللہ وی تمام نہ منی. وای اللہ اللہ کا وکنه خو چې رسول الله نه منی نو ته الله هم نه منی. نو ځکه الله وی چې محبوب را نه منی نو ته په ما کفر کې، نو کیف تکفرون بالله، دا سرنګ تاسو په الله باندې انکار کوئ، کفر کوئ. وکنتم امواتا، حال دا چې تاسو مړوئ. اموات د میت جمع مردا بے جان چیز دیکھ اشارہ دا چے انسانا خپل اصل و حقیقت بانے سوچو کا پیدائش نمخ کے دا کائنات پا ذراتو کے تمڑ پروت وی، بیا دا غذاگانی دا خوراکون راجم شو، او دا غینا دا سی پا واسطو تا جوڑ شدی. نو دے خپل ابتدا تا خیالو کا. وکنتم امواتا، تاسو مڑوے نو فا احیاکم، پس اللہ جم نکللے، جمدے کی روحی دکی واچو.
ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو لره الله پاک ثم یحییکم بیا بجندی کی تاسو لره کہ پڑنبی ځل د بیجان ذراتو نه را جمع کړي او جاندار کړي نو بیا دې جهان کې چې پیدا کړي نو ستا د عمر چې کم اندازه الله مقرر کړی وه هغې اندازې پورې ورسېدلې نو بیا درله مرګ راوسته نو بیا یو خاص زمانې پورې تر قیامت د ورځې پورې ستا دا جسم بیا بیجان شو او بیا په دې جهان کې خور خور ذرات شو قبرونو کې انسانان زاړه شي بدن یې خوري شي او د خور ذرې بیا خورې وړې شي نو د قیامت پر ورځ به دغه بیجان ذرې بیا الله را جمع کړي او تا به ته بیا جوړ کړي او ځان ته به دې پیش کړي نو یو مرګ د هغه و چې ته پیدا نه وې نو بیا الله دې دنیا کې جمدې کړې نو دا دې ړومبنی ژوند شو نو دویم مرګ در راغی چې دا خپل عمر دې پوره کړ نو تاله دویم مرګ راغی نو دویم ژوند هغه د قیامت پر ورځ باندې قیامت کې به بیا جمدې شي بله زندګي به درکړي ګوره دا ړومبنی زندګي چې الله در کوله نو دې کې وخت ډېر نه و نو فاحیاکم دا فا تعقیب مع الوصل لپاره راځي کنتم امواتا تاسو مړوي فاحیاکم جمدی کړه دې کې وخت نه لګیږي الله زر جمدی کړه ادا ثم د ډیر وخت تیرې د پر راځي ثم یمیتکم غالبا اکثر خلق زر نمری باز خدا سي چې پیدایش کې مړ شي پیدایش نه مخکې مړ شي مړ پیدا شي او کله داسې چې پیدا شي نو زر مړ شي کله ماشوم مړ شي خو اکثر داسې چې غټېږي نو دې کې ډېر وخت تېرېږي نو ثم لفظ یې راوړي ثم یمیتکم بیا به مړه کړي تاسو لره ثم یحییکم نو بیا چې د جمدې کوي نو د قیامت تر ورځې پورې نو دا ډېره اوږده فاصله ده نو بیا ثم راوړه ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا به الله ته تاسو پیش کولی شي په دې قبر کې چې کوم ژوند د هغې ذکر دلته ونه شو ګوره اول نشوې د پیدایش نه مخکې مړ وې نشوې مړ وې دا یو مرګ بیا د دنیا دا زندګي درکړه ټول خلک ویني چې فلانې جملې وي نو دې زندګۍ نه پسې دله مرګ درکړه دنیا ولید اعلان وشو چې فلانې مړ شو نو دې مرګ نه پس د قیامت پر ورځ د جمدې کوي نو د قیامت دروازې ژوند او د دنیا د دې مرګ په منځ کې په دې قبر کې چې کومه زندګي ده هغې ته برزخي زندګي وایي هغه برزخي زندګي دې آیات کې خدای ذکر نه کړله په دې قبر کې ثواب هم شته او عذاب هم شته او د قرآن د ډېرو آیاتونو نه معلوم دی د احادیثو نه هم معلوم دی خو دلته چې نه ذکر کوله نو د نه ذکر کولو وجه دا ده چې د قبر کې داسې زندگی نه ده چې هغه د دنیا د زندگی په شانتې ده یا داسې زندگی نه ده چې کوم د قیامت پر ورځ باندې ملاوي بلکې دا درمیاني صورت دی داسې دی لکه خوب چې بنده اوده وي نو دا د دنیا د زندگی تکمیله ده او د آخرت د زندگی مقدمه ده هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا الله غذات ته خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د پاره ما هغه څه في الارض چې په دې ځمکه کې دي جميعا ټول دا ټول شیزونه ستاسو د پیدا لپاره پیدا دي ثم استوى بیا قصد او اراده سیده وکړه اله السماء جوړولو د اسمان ته استوى سیده کولو ته ویل شي نو دې کې سیده او نیک قصد او اراده وکړه د تخلیق د کائنات او اراده وکړه پیدا کول کې
ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه جوړولو د اسمان ته نو فسواهن سبع سماوات نو پس برابر کړل او اسمانونه وهو بكل شيء عليم دا الله پاک په هر چیز باندې خبردار دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين